ابوالحسن نوري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی، ډېر لوی بزرګ تېر شوی. نو یو ځل یو کښتۍ ته وخت، کښتۍ کې روانو، کښتۍ کې منګي پراتو، اعلی منګي، قیمتي، مزفت، ډېر اعلی قیمتي، مقیره موتی، مزفته موته وي، دا رنګونه یې وله ورکړي قسم قسم، لس منګي. نو ده تپوس وکړه ورسره پولیس والا دي او کسان دي ورسره، خو خلکو یې لحاظ کو، د دې نیکانو عالمانو خلک خیال ساتي. حضرت کښېنې دې منګو کې سري وي دا شراب، وي دا څه کوې؟ وی بادشاه له وړو. کوم ځای نه راوړل؟ دا جی پلان کې باغ کې انګور اعلی قیمتي، هغه ځای نه مراده کړل او ډېر په حفاظت بادشاه له وړو، لس منګي دي. وی ښه شراب حرام نه دي؟ بس هغه دغه ته یې وکتل په هغه کښتۍ کې چې د لرګي پروت و، اوچت یې کړ چې ډډه یې ورکړه، یو مې و او د بادشاه دي، لرې شه بادشاه به خپل کار کړي. بلې و بلې و، نهی یې وویل، یو یې پرېښود، نهی یې مات کړ. هغې غږ نه شو کولی چې دا خو د زمانې بزرګ دی، د خدای ولی دی، عالم دی، اوس که زه نیسو موږ چې ته غرق او تباه نه شو. بادشاه له هغه یو منګي یوړو او بادشاه ته ریپورټ ورسېد چې صاحب موږ خو لس منګي را په مخه کړي. ابوالحسن نوري رحمت الله علیه نهه مات کړي، یو یې پرېښود. پیری ولې؟ بادشاہ ته پیش کړ، پولیس گرفتار کړ. بادشاہ ته پیش کړ، وی زما منګي تا مات کړل؟ وی یو. وی تا دا جرأت ولې کوو چې زما منګي دې ماتول؟ نو یو خوا ته وی یو اللون، بل خوا اللون. یا به مې ته خوشحالولې، غلی به الله به مې خفه کو، یا به مې الله خوشحاله و ته به مې خفه کولې. نو بادشاه سلامه ستا قدر په ما ډېر دی، خو د خدای نه زیات نه دی. وی ښه د اختیار چا درکړی چې دا منګي ماتول؟ ټیک شو، دا منګي دې مات کړل، د اختیار خو ستا نه دی، دا خو ما دې دپاره یو ډله جوړه کړې ده. هغه ډله به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، ته نشي کولی. تا له د اختیار چا درکړه؟ وی ما له رسول الله مبارک را کړی دی. هغه کوم ځای درکړی دی؟ وی هغه ما ته وایي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، چا چې ناروا ولیدل په لاس پې باندې، فإن لم یستطع څنګه دی فبقلبه، فبلسانه، په ژبه به باندې، او فإن لم یستطع فبقلبه، ای فلیغیر بقلبه، زړه کې به دا سوچ کوي چې که طاقت مې کله پیدا شو نو بندوم به، دا به وایي. مالا پیغمبر وی ښځه ښه وکړل چې دې مات کړل؟ نه، زه بس ټیک شو تاله پیغمبر اختیار درکړه، خدا یو دی ولې پرېښود؟ وی دا لومبې مې د الله دپاره مات کړه چې الله خوشحاله شي، دویم مې الله له مات کړه چې ما خوشحاله، نهه مې مات کړل د الله، خو چې لسم مې واو نو شیطان یې وسوسه راچوله چې خلک به وایي چې دومره تکړه دی چې د بادشاه منګي مات کړ. دلته د الله سوچ ختم شو، بل سوچ راغی. ادا الله دپاره لسم چې مې ماتو، دا سوچ راغی چې نن به خلک زما ډېر صفتو کی، دنیا به وایي چې ابوالحسن نوري هغه سړی دی چې د بادشاه پروا نه ساتله او منګي ولا مات کړ. نو په دې لسم کې نیت د خدای نو پرې مې